اختر مو زیات مبارک شه په دې هیله چې کړي عبادتونه همدارنګه حجونه مولا په خپل دربار قبول او منظور کا الیدونکو د ننګرهار ولایت مرکز جلالاباد ښار دی د لوی اختر اول ورځ ده آباد نه دی چې آباد ته څنګه ان شاء الله په ترقی روان دا اوري چیرته روان دی بس بازی کنه او ته مخ ته ښه ژوند دی وساده په خدای چې څومره غټېږي هغومره د غمونه هم غټېږي صحیح خبره لیدونکو د کوم غزل کوم ټاپک کوم شعر وړاندې کوي شعر به ته وړاندې کوو مهرباني اختر د خوشحالي ده پټې سرا دیو نیوي پخله کې ګوتې دلو پټې سرا دیو نیوي پخله کې ګوتې زار دی ل شرما ہے او دا حتما وځي نو او ولا دا خو نه وته دا مونږ وته دا څه ځای څه ته مونږ هم خو له زه خو صدا دا خو زنه مونږ سره ته منی خپل او ها چې مسړې دا وراشي ته پټي به خوللې دوه مونږ باندې دوه مونږ یو ره دوه مونږ په خولې دي السلام علیکم پامیر هنداري قدرمن دردونکو جوړ په خیر ستړي مشئ لوی اختر مو زیات مبارک شه په دې هیله چې کړي عبادتونه همدارنګه حجونه مولا په خپل دربار قبول او منظور کا الیدونکو د ننګرهار ولایت مرکز جلالاباد ښار دی د لوی اختر اول ورځ ده نو دلته زه راغلی یم غواړم چې د هیوادوالو سره دغه د خوشحالۍ ډکې شیبې په تاسو باندې وګورم اختر مبارکیانې ورسره وکړو همدارنګه دلته چې کومې لوبې ترسره کېږي په اصطلاح او شاطرۍ دپاره چې کوم ځایونه جوړ شوي دي نو اکثره ځوانان ماشومان او سپین ږیري هم راځي په چکر باندې ځکه د اختر لومړۍ ورځ ده نو موږ تاسو د اختر په ورځ کې باید زړه ته خوشحالي ورکړو راځئ کتونکو راسره اوسېږئ ځوانانو سره خبرې اترې لرو همدارنګه دغه د ځای ښایست در باندې هم ګورم او ګډه ګوډه در باندې ګورم څومره خلک راغلي دي د خپرونې قربان تر 25 سره راځم په ژوا کې د کمرې برخه کې سماتیا زلمۍ ځای صاحب کوي مشه لیدونکو جوړ په خیر دا چې د لوی اختر اوله ورځ ده ګډه ګوډه هم زیاته ده او څوک دغه سړک غاړې ته چولې خرڅوي څوک کباب خرڅوي او څوک بیا دغه د مالټې شربت خرڅوي مشهور مرزیات دلته او دغه ځای کې نه پوهېږم دغه د چلو به ده د چلو به ده ورکه ها یا د چلو به ده بنګلور کې هغه کې چې خطا ده کو دلته چې خبرې وکړو ودرېږه دلته ودرېږه ستړی مه شئ خلاص مهرباني ډېره مننه لیدونکو ته یې ځان ورپېژنه نوم دې څه دی نوم یې عمر خان د پلار نوم احسان دی کوم ځای د اصلي د کامې خوش ګمبد کې اوسېږم ماشاءالله ماشاءالله مکتب وایې ها کوم صنف کې پنځم
پنځم صنف کې اختر ورځ د باندې څنګه تیری والله خیر شه ماشاءالله ډېر ښه تیری قرباني کوم شی لال کړو ګډوره ګډوره که سیرله سرله یو شه نه سیرله کوم څه ګډوره کوم څه سرله هغه چیله او ته ګډوره سي څه څلور پخې لري دوه یو شه دوه څلور په مې که ګډوره مې که دو پخې لري نه څلور یان دوه څلور پخې لري کنه خیا وخت دی خوړه ها څومره دی خوړه و مې خوړ لګه نه رنګ نه خدای څخه کار چې په ډیره به خوړل نه د دې څخه خان مې خوړ څنګه دا لوبه خونه کې نه مې کړه و دې کې بندي درکې سلور دانې هغه چې خطا کې هغه کې چار باندې وته هغه کې ته جایزه درکې انعام درکې تور دا لوبه کوم څه کېږي دنه کومه موږ ورته وګورو انډیواله څنګه ترا کې بدري کړي خوراک زی ګورم پیسې خبر نه اخلي نه پیسې معنا پیسې څه وکم بس هغه زره چې دا بس کار یو خانه کې ولې شلګون وته 500 وته سبي او دا حد من وزینو او ولا دا خو نه وته دغه پاسه دا مونږ وته دا څه چل دی وسره کړه معنا 10 روپے وته 10 افغانۍ وته زه خیر دې سر نه حساب ورته دا به سمې سنا چې بچدا سلګونه پورې د چاري ته وته او هم دې ځای نه بشي نشاته یو متر مسافر خیو متر زه ورته نږدې نه اسمه مې کدي شي دا بيخي به آسان ده چې خبر په 2 منټو کې نه کړل کیږي ها څنګه نوم دې څه نوم می جاوید ده کوم ځای د چپرهار ولسوالۍ ماشاءالله تر اوسه پورې څومره کار کړی را کړه به مې الحمدلله به د سلور زر سلونیم زر روپۍ کار به مې کړی ماشاءالله یعنی خړې ماشومان دی غولول ښه او نو بس ساتیری وکړو نو بس چا خبره بس تا سره سات تیر دي ماشومان هم سات تیر او نو بس وکړو ورور او سهار څو بجې راغلی کار ده سار د سوې ورور یو شپږنی بجې راغلی ما دومره کار کې کنه څومره خلکو په جایزې ګټلې بس ضرور تقریبا د سوې یو 2.5 پورې تللی دی پکې او جایزې بس هر کار چې فکر غواړي نو او نه بس هر څه خپل لار غواړي او حل غواړي یو کار جوړول چې سړی کوي او دین علاوه بس کار کوي بس دین علاوه خشکاری کوي او خپل استاد هم الحمدلله مطلب اختر روز به سات تیر بس اختر ورځ کې سات تیر سبا ته بیا راځي بس ان شاء الله که ژوند و زه کامیابی دی غواړم لیدونکو بس هر سړی چې دی بس کار کوي کار داسې یو شی دی چې موږ تاسو باید د کار سره په څنګ کې چې دی باید فکر هم ولرو سره اوسېږي لیدونکو خپرونه جریان لري ځوانانو سره خبرې اترې مې وکړې په دغه ځوان هم داسې نه غږور نه پیغام سره ته وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة خیر جوړ ډېره مننه نوم دې څه لیدونکو ته نوم واخله عبدالجبار څنګه یې شکر ده ته خیر وخت در باندې څنګه تېرېږي شکر ده چې ډېر داسې په غوسه ولاړې ده ولې نه به غوسه داسې برګ یې کتل مې چې قرضدار خو به دې نه یم نه خدای دې نه کړي څه کار کوي ها څه کار کوي روزګار یم چکر وهي دام کار دی او دام کار ده او مکتب او مدرسه د نور کار سبا را بچی د په چکر باندې څنګه سبا د په چکر باندې بچی دی یار کابل ته بلاړ شو کابل کې شي دی مړه پغمان ته چکر ته دا بولاړ سره وټه په دې کړو غزل په دې کړو اختر روز ده دا کوي شي ترڅ کنه پروانه ته ټپي کوي شي ټپي کول شي شیر ویل شي ها ډېر مننه خوشاله اوسئ ګل دې سره اوسئ مخکې زور سره پات شي خبرونه جنان لري مېدا جو هم یا هم دغه خبره راستره مشه چې اختر روز د اختر په ورځ باندې ماشومان زیات خوشاله البته غټانه خوشاله خو دا زیات خوشاله دي ماشومان د اوس مخه ته ټیمه چولې د ټیم د پلاستیک نه پیغام کواره نه ښکاري پته ما سي بیرته واچو وسم په ما اصل کې خبر دي سره وکړه سره کوم ښکاري او هو حساب خطرناک ښکاري سره مشه وعلیکم السلام یو دا کونړ څخه او نوم نشه نوم مې کامران دی او چې چولې ماکس ماسک خوخي هو ګرمي نه ده نه ګرمي څه کوي او څه کار کې کا دا کا کورن قاضي رنگاري کار کې هو اختر څنګه بل کړي اختر الله خان تیر کړ خدای بل کړي هو اختر ته خوشاله وي کنه هو او اختر یې خوخي دی خوړي هو خډیر نه کډېره ډیر
ته دومره دې خوړلي اوه دومره غوښه مې خوړلې دا اوس سره کوم سړی دی دومره غوښه چې دې خوړه مړ کېږي ظالمه دومره څنګه خورې بس نو 1 کیلو غوښه 2 کیلو غوښه بس دومره مې شاوخوا خوړلې دومره مستوي باندې سره او دا څه زاید څه دومره غوښه مې خوړلې زه خو دا خو زه نه منم سره ته منې خپله او چې نه سړی دا وراشي ته پوټي به دې خوړلې دومره باندې دومره یو ری دومره په خولې دي زمونږ دومره دوه پوټي نو بس خبره وکړه سپینه خبره وکړه ته چې دا بس دومره خبره کوي نو ښه کوم غزل کوم ټپه خول نشي دې وړاندې یاد یاد دی وای بیا به ستا لیدل نه په سایکل باندې دا نشم هوا تې نه وباسې رقیبان ستاسو کیسه کې بل ستا سره بله نه مزه کنه یار دې دنده چې بایسکل باندې چې دا خو کار نه دی کنه صحیح ده ډیره مننه شکر وای ماشومان چې دې خوشاله وي راضي کتون کور سره پاتې شي ان شاء الله جوړ ان شاء الله حالات ښه دي البته شینوار ما بل مګر ما پښواک ته خلوسته ښه ان شاء الله په چکر راغله ولا چکر باندې راغلی خرچې دې وکړې کنه او ولا ها سب سپانسر مو باندې نو سیدا نو کوه ودا سم کوري خولل دا دې کور راځي دنه نزوم دنه چې هم خلکو سره خبره اترې کو خدا اوس سره کړه په شپره کو نوم دې څه ده ارفان کوم ځای د ننګرهار چکر دی وهل او کوم ځای هم دای باغ ته راغلی هو اول ورځ ده ها ها او سهار دې شاته اختر مبارک ول ورکړه اول می مور خپل مور خپل ها او تا چا مبارک دې کړه او ما ته می او مور واده دې کړه نه واده او همدا غم ده کنه چې واده کړه ول مبارک وي خپل مرمن درکوله مجرد خیو کنه دا د نور چې کړي دي هم په غم کا کړي نه مجردان په غم باندې کړي کړي وځي پراته کړي نه نه دا اوسنی خزي نه دي کنه څه اوسنی خزي دا ټول مړګان دي دا خزي چې دي پوج دا مړګان دي دا مړګان خزي دي نه خو تکړه میړی کنه نه خو تکړه میړی کنه به مشکل نشته تکله ته پته نه ډاریږي نه زه خو نه کومه زه واده نه کوم دا دې ډارش دی اوس خزانه دا دی ویری زه او کنه زه پوهیږم چې تاسو ته پریاد کوئ نو مونږه څه کوو الحمدلله فریاد نه کو تاسو کوئ ډیر مونږ ګور مونږ ته پریاد هغه به څونه پر فریاد کې ډاریږي مو ته فریاد نه کو او چې سر لامدم سازي کنه چې ور سره لاندې سوځي ته ځم مسه ته وچی لاندې نور دي او لامد نور دي کنه او ته وچو څه کیا کوم غزل کم ترنم لاندې کول شي یو ټپه بدرته راکړم و استاد شکیدلی لپټې ته پوز چانه کوم زما په خپل درشکې تر پال و چا وړې دي ورچکا باندې پام کوه کنه چې موږ رشکا خو خلک شکې تر پال بي زیاده ودرا فقط تولې ته نه اوس غلې پوښتنه نه ګوري حتما نه خلک تر پال او شکې کنه بدمعشان دي نه سبا واړه او غړ بدمعشي نشته خو ته اصله کې توجه نه کوي ما هم ګورو شته نه ګوري ډیر مننه خیر اوس چې ټکر مې سم خپانه کې په دې هلواني راځي کتونکو کو دنه نزو بس راوسی ستړي مشاهدونکو جوړ په خیر اختر لومړی ورځ ده ځوانان لګیا دي بس څوک دي بوک زور معلوموي په اصطلاح څوک د بوټو زور معلوموي نو دې لپاره ماشومونه لګېدلي دي ګړه ګوړه هم زیاته ده نو ځوانان دي او ځوانان چې دي حتما دې شان ته خوشحالېږي دغه ځوان سره خبرو به سره السلام علیکم سلام شي علیکم سلام څنګه یاست په خیر یاست ډېره مننه لیدونکو د خپل نوم بخو ها نوم څه دی نوم مې جعفر خان ده اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي روژې لمونځونه وخت در باندې څنګه تېرېږي ها وخت در باندې څنګه تېرېږي ولا شکر د ښه تېرېږي خوشحالي کړو خو نه نه شکر ده زما د خبرې څنګه نه اورې لږ شور ماشور ډېر ده ځکه ها هو وکنه غوږونه دې خلاص کا هو خلاص کیا اختر اول ورځ څنګه پیل کړې ولا په خوشحالي هم پیل کړي ډېر ښه ورځ تر اوسه مې پر رسولی تر اوسه پورې چې پکې وکړه ولا زموږ کور خو بله ولسوالۍ کې ده ولسوالۍ نه راغلو ښار ته چکر ته او نوره مې راځه چې خوا د کامې خوا ته لاړ شو قرباني مو وکړه او شکر چې ملال کې وزه وه وزه از خبر شوم چې کله قرباني کوله ته ځان پټ کړی و زه وین نه ډارېږم بسته نه ولا نه زما د نازک باندې ځان ښکاري نه نازک نه یو بس څېره هم نازک یي خدای نازک سره کلک او زړه هم کلکه ده او د شپې ډارېږي کنه ډارېږي نه شکر د پښتانه یو که نه پښتانه نه ډارېږي نه پښتانه زه څنګه پښتون خو زم ډارېږم د شپې ولا څه به ووایو خو موږ پښتانه نه ډارېږو څنګه نه ډارېږي موږ پښتونو کې لوی شوي یو انسان به یې ډارېږي به نه ډار صحیح خبره ده خو بیا هم ځوان سره ډار نه ښایي ځوان باید باجرته وي صحیح ده صحیح ده صحیح
خوشاله اوسئ اوریدونکو ته به کوم غزل وایي ټپه به شعر به ورته وایي صحیح د شعر به ورته وایو مهرباني هغه شیر علي مبارز شعر ویلی او سخت ویرل یو ټیک ټاک کې وایي ساقي چې خفه نه شي دا زما د مینې زور دی که شرابو کې نو شوی نو بوتل به زنګېده څو شعر به درته وایم ترنم به درته وکړم لږ همدې ترانه مکه مهرباني دلو پټې سره دیو نوې پخله کې ګوتې دلو پټې سره دیو نوې پخله کې ګوتې زار دی له شرما ہے نور می موه په زړه کې ګوتې دلو پټې سره دیو نوې پخله کې ګوتې د عشق له درده مې کړه داسې او ناګهانه چیغه ہے د عشق له درده مې کړه داسې او ناګهانه چیغه لکه ماشوم چې کله ونیسي پوره کې ګوتې لکه ماشوم چې کله ونیسي پوره کې ګوتې ډېره مننه کور ودان من ښه نیکمرغه اختر ولرئ همداسې بیا هم ستړي مشه جوړ په خیر ګلالي ځوانان سره دي او د اختر لومړۍ ورځ ده او مازدیګر ټیم دی پاک طریقې په چکر باندې خبرې اترې به ورسره وکړو تاسو ټول ته راغلاست ستړي مشئ لوی اختر مو زیات مبارک شه کور مو ودان لومړی به دې ځوان ته راشو ستاسو ښکلی نوم عرفان الله ارماني صاحب او عرفان الله ارماني څنګه چې ارماني یاره بس دا هر یو څیز ارماني یو خو ارمان خو ده چې واده وکړي که نه یو خو واده وي ښځه دا واده دا خو بس نم کېږي دا خو دا به وشي. خاص هم کېږي بیا به شي ارماني یاره بیا یو ښکلی ژوند ښکلی ژوند به دې هم وشي بیا به شي ارماني یاره دا بس دی چې ښکلی ژوند دی مثال یاره زه هم داسې کار زندګي وکړه دې جوړوي داسې کار وکړه تخلص بدل کړه تخلص بدل کړه ما عرفان پټان صاحب صحیح دی پټان هم څه ده هو پټان صحیح دی پټان که نه؟ سخت کلک که نه پټان معنا پښتون او کلک کلک هو خو مطلب خپله لفظي معنی کلک ده که نه کلک ښه څنګه یې خیر ده شکر ده اختر دې څنګه پیل کړو ها اختر دې څنګه پیل کړو اختر هم والا ښه پیل کړو بس قرباني به یې کړې وه هو شکر ده قرباني چې ملال کړې وه یاره وزم والا کړی یو قرباني مې کړې وه یو قرباني مې کړی ماشاءالله ماشاءالله خپله څه کار کوې خپله بس دا ساختماني کارونه کوم ساختماني کارونه کوې ښه نو د اختر لومړۍ ورځ څنګه پیل کړې وه والا بس چې دې پکې وکړه تر اوسه پورې یاره سهار کې لمونځ وکړو بس رالو بس کور کې مثال اختر مبارکي وکړه څاروی ملال کړه څاروی ملال کو بیا مې وخوړل بیا مو خړو اوس شي شو بیا هغې نه بعد رالو ښار ته بیا شهید پارک ته رالو دا ملګري مې سره دي چکر دا ملګري مې راسره دي چکر ته راغلي وو بس زنګو کې مو زنګل او بیا دې ټال کې چکر وخوړو ډېر غټ خوند یې وکړو او خو ته خو دا څنګه خو د ماشومانو ته خو ماشاءالله غټ سړی څنګه دا خو څنګه خو د ماشومانو ته غټ سړی بس کله ماشومان عادت هم ښیي په دې ښیي چې مته خپل ماشومتوب را یادوي که نه ماشومتوب را یاد هو که نه ماشومتوب ژوند ښه و ماشومتوب ښه ژوند دی استاد په خدای چې څومره غټېږي هغومره د غمونه هم غټېږي صحیح خبره لیدونکو ته کوم غزل کوم ټاپه کوم شعر له وړاندې کړي شعر به ته وړاندې کړو مهرباني اختر د خوشحالي د مهرباني شعر دی تاسو ته ډالۍ وي نه مې دولت نه مې دنیا پکار ده ما ته د خپلې مور دعا پکار ده دومره نور نشته دی نور شعرونه شته دی خو زه هڅه وکړم نور هم هڅه به وکړو اوسه زل به ګلاس راکړه ښکایږي خو نور شی نه وایي نور به څه وایو یاره ما درته وی پوره به نه کړي ها ما درته وی پوره به نه کړي نور شي نو چې پوره به یې کړو ولې به یې پوره نه چې پوره کړي مننه ښه اختر او ښې شېبې ولرئ لیدونکو راسره اوسئ خپرونه جریان لري او دغه د اختر لومړۍ ورځ سره ننداره کوي ماشومان هم دې پارک ته زیات راغلي دي او همدارنګه دغه پارک ماشومانو باندې ښه ښکاري ماشومانو سره به هم خبرې اترې وکړو راسره اوسئ
مشه د اختر لومړی ورځ ده ګلالي ځوانان سره ولاړ دي خبرې اترې ورسره کوو سلامونه ستړی مه شي لوی اختر دې مبارک شه دا دې مبارک شي ډېره مننه ښکلی نوم دې څه دی محمد ولی څنګه داسې ولاړې سم لکه فایټ ته چې ولاړې فایټر خو نه یې ولا دې ښکار مخ خپله بوکسران یې پوه شي ننګرهار بوکسر یې او بوکسر یې انشاءالله بوکسر چې ته وایي بوکسر بس boxing what the fighting what the fight oh what is the fighting فکر کوم غاښونه دې بالکل وځلي oh ولا پلاستیکي دې وځي ها خو بوکسینګ کوه کنه غاښونه پام کوه کنه دفاع دا هم پکې راځي پوه شي جنګ او جګړې دی او افغانستان خو آباد وطن نه ده کنه مړه آباد نه دی نو چې آباد نه ته څنګه ان شاء الله په ترقۍ روان دا اوري چېرته روان دی بس باز یې کنه خو تا مخکې وې چې وران دی اوس چې په ترقۍ روان دی بس اوس ان شاء الله امارات حکومت دا اوري دا آبادېږي ورو په ورو ترقي کوي اوري اورې چې ته وایې دا خو بس دا پکې راځي اوري دا اوسني ځوانان عادت دی اورې عاجزو دد شی شو بس چې کته بوم او ډم ډوم پیسې تعلیم دې کړی هو څوم سینه پورې لسم پورې لس کالو کې دې شي زده کړه 10 کالو کې مولا دغه زده کړه پوه شي اورې بس مخه سره ټک چپا دا دې زده کړه دا غمی زده کړې هغه ته هم هغسې څوک ټک چپه کې بیا بس موږ دې چا ټک دا خو پکې راځي پوه شي ټیټه وړاندې باندې راځي اوري او ته هر وخت چپه یې نه مړ هر وخت موږ نه چپه کېږو هو که نه هغه تاسو د ملګرو نه ما ورته وایي دا بېچاره په هر ځای کې وهل خوري ولا یو خو دې ښکاره ننګرهار مې ولایت د پوه شي موږ یې سارکیان یو بیا چا دې ټیټه نه وایي اوري هو زه صحیح ده ځوانان د هر چا خپل نظرونه زه مستقیما چاته ځواب نشم ویلی ښه اختر د لیدونکو ته به څه وړاندې کوئ ولا بس سیستم خوښوي تاسو ترنم مه کوئ شی وه ترنم په ولا نه راځي پوه شوې تا وایي څه چې د خوښې هغه ووایه ترنم داسې کله زه بیا یاد کړم بیا به درته وایم نه اوس چېرې اوس ولا بس ټول دلته چې خپروي ته درې د مار شاعران له یاد ووتل هڅه وکړه ته خو چې دا بوکسر صاحب یې بوکسر ولا نه راځي کنه صفا ده رسول ټپي ووایه ټپي دغه ویلای شي راسه زه د لیدونکو ته اختر مبارکي ووایم بس ټول هېوادوالو ته اختر مبارک بوی سي راسئ پارک ته ښه خوندونه دی اورې ټول راسئ اورې بیا مې قدر کړه او راسئ بوی سي څلور دېرش ولایتونه د چیلین د ننګرهار غوندې ولایت ولاکه په یو ولایت کې هم پیدا کوي اورې په یو ولایت کې ولاکه پیدا کړي ولایت خو بل ولایت نه وي خیال ننګرهار ډېر زدني ولایت ده پوه سي څنګه څه دی بس ټول ننګرهاریان شیران غوندې دي او جوړه نه لري څه شو نه دا خیر دا خو تعصب کې زموږ ټول افغانان ماشاءالله ښه خلک هم دي او همدارنګه غیرتیان دي ډېر ټول غیرتیان دي او همدارنګه ټول مسلمانان او پښتانه دي چې موږ ټول ولایتونه ګران دي او باید فرق ترمنځ ونه کړو مننه کور ودان د پامیر هندارې قدرمندو خوږو درنو لیدونکو په دې هیله چې د لوی اختر د اولې ورځې خپرونه ستاسو د خوږ ګرځېدلې اوسېږي باغ امیرشید ته راغلو ته تقریبا دغه باغ بېلابېلې برخې لري چې په دې کې شاهي پارک هم شته دی همدارنګه نور ځای شته چې دلته مطلب د ساتېرۍ ځایونه شته دی چې په دې ځای کې تاسو ګورئ ټالونه دي همدارنګه دغه د ټریلي سیستم دی همدارنګه هغه زانګوګانې دي او همدارنګه یې تر څنګ اشاله هغه د کشتۍ په رقم چې کومه زانګو نو دا ټول شیان تاسو وکتل خپرونه پای ته رسېږي دا چې بیا داسې راوځون په ځواک په یو بله اختریزه خپرونه کې تاسو په تلویزیون چوپړ کې حاضرېږم ښې چارې ښه وخت د آباد افغانستان په هیله بیا دې هم د ټولو لوی اختر مبارکي د خدای په امان